دا بعضې خلک چې موږ پسې کنځلې کې بدې ردې وایي هغوی دا خیال لګي دوی به ډېر قار به دوی له ورځي او دوی له به ډېره غوسه ورشي موږ په دې خلکو پورې خاندو موږ ځان له زړه وخوړلو غریب ځان له دې زړه وخوړلو په موږ دا ستاسو خبرې اثر نه کوي موږ الحمدلله داسې یو دین قبول کړی چې اسمان نه نازل کړی دا بې مذهبه دي موږ زموږ داسې مذهب دی چې نه منل خو په ځای پرېږده چې ته به ته انکار وکړې نه به یې منې چې شک دې پکې وکم کافر کېږي ځکه زموږ مذهب قرآن او حدیث دی زموږ مذهب څه شی دی لږ په زور یې وایي څه شی دی قرآن او حدیث دی زموږ مذهب د ابۍ او د دادا قیسې نه دي نه خوبونه دي ستاسو په شان زموږ مذهب کې خو چې د شک وکړلو لاړلې قصه دې خرابه ده پټلی نه ودنګېدې ځکه زموږ مذهب دی قرآن او حدیث او که زموږ یو استاذ ولی نه او زموږ یو شیخ ولی نه ډېر به موږ ته محترم او ډېر به راته ګراني خو چې د هغه خبره موږ ته پته ولګېده چې قرآن او حدیث خلاف ده موږ به وایو دا زموږ شیخ صاحب دی دا زموږ استاذ دی او ډېر محترم دی او ډېر عزتمند دی خو دا خبره یې خطا ده ادب یې کوو خو دا خبره یې نه قبلوو زموږ باره کې خلک چې ډېر دروغ وایي په هغې کې یو دروغ دا هم دي چې دوی امامان نه مني دا د امامانو ګستاخه دي الحمدلله دا زموږ د پخوا نه د سلفو نه دا طریقه را روانه ده او زموږ موجوده استادانو بیانونه تاسو اورئ درسونه اوس په کومه خبره پټ هم نه پاتې هر تقریر او هر خطبه او درس ریکارډ کېږي مونږ خو چې کله به دا څلور امامان چې خلکو کې مشهور دي مونږ چې د دوی کې هر یو نوم مونږ سره رحمت الله علیه وایو چې د الله رحمت دی په هغه باندې او د دوی عزت کول مونږ په ځان لازم ګڼو ځکه مې ویلې چې د امام شافعي او امام مالک رحمهم الله دا دواړو ملاقات دا زموږ امامان دي اصل په خو مونږ وانه دي نور خلکو واسې دعوه کړي غریبانانو وایي څلور منو به یو رانیولې او د هغه یو بیا هغه خبره نه مني چې د دوی د خواهش خلاف وي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه خبره به نه مني چې د دوی د خواهش خلاف یا د دوی داسې د مزاج خلاف یا د دوی مفاداتو ته پکې نقصان وي لکه امام مالک رحمت الله علیه په امامتۍ باندې پیسې ناروا ګڼي خو څوک چې وایي چې زموږ امام دی ټول امامتي تر هغه پورې کوي نه جومات کې چې څوک پورې ورسره تنخوا خبره نه کړې ورته امام صاحب خو یې ناروا ګڼي څنګه چل دی دې ځای کې امام صاحب نه مني نه بیا دې ځای کې اوس خبره د خېټې راغله که نه چې وایي دا بیا مشایخ بلخ چې وو هغوی اجماع کړی وه چې دا جایز مشایخ بلخ څوک دي ته د امام صاحب مقلد یې که د مشایخ بلخ مقلد یې د بلخ د مولیانو مقلد دا چې کله بیا د خېټې خبره راشي بیا امام صاحب هم نه پېژني امام صاحب خو الحمدلله موږ منو زموږ امام دی دا ټول امامان زموږ د سر ګلونه دي دا ټول امامان موږ ته محترم دي الحمدلله موږ ورته د الله اولیا وایي دا د الله اولیا دي او ډېر ښکلي ښکلي اقوال یې دا امت ته رانقل شوي دي اصلاح دپاره